سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مخ روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. الله دې وکړي چې تېرې شوې ټولې ویډیوګانې تاسو کتلي او څه ناڅه ستاسو په مشکلاتو کې کمی راغلی، څه ناڅه مو نوي اورېدلي. بل کوشش وکړئ ملګرو دغه ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریک کړئ، خاص کر چې نوي کم ملګري راځي هغو ته مشوره ورکړئ تر څو دغسې دقیق معلوماتو نه دوی خبر شي او داسې غټې غلطۍ دوی په خپلو کیسونو کې یا په خپل د ژوند په اړه دلته چې کوم دوی پلان نیسي هغې په اړه داسې غلطیانې ونه کړي او دوی د مشکلاتو نه ځان لرې وساتي. ملګرو نن چې کومه موضوع ما انتخاب کړې هغې په اړه ماته ډېرې زیاتې دا څو ورځې ماته ډېرې زیاتې پوښتنې راځي په ټیک ټاک باندې، په یوټیوب باندې دلته. او هغه موضوع دا ده چې مطلب ما په ترجمه کې مانه په د تذکرې په ترجمه کې، کتابچې په ترجمه کې، د کیس په ترجمه کې دا غلط شوی، تاریخ تولد غلط شوی، نوم غلط شوی، تخلص غلط شوی، د پلار نوم غلط شوی، د ماشومان نومونه غلط شوي دي یا د میرمن نوم غلط شوی. دا به څنګه کېږي؟ نو ما غوښتل چې زه په دې باندې تاسو ته یو تفصیلي ویډیو جوړه کړم، تاسو سره په یو څو خبرې وکړم، بل دغه ویډیو تاسو ملګرو سره شریک کړئ تر څو تاسو پوه شئ آیا که داسې مشکل سره تاسو مخ کې د هغې حل څه دی، یا که داسې ورسره څوک مخ کېږي په آینده کې یا ورته ورسره مخ شوي نو د هغې حل څه دی. ګورئ ملګرو، هر کله چې تاسو په کتابچه کې یا په ترجمه کې یا په مثال د تذکرې په ترجمه کې یا د بل داسې اهم اسناد دي او د هغې په ترجمه کې تاسو نه اشتباه وشي، هېڅ تشویش وړ خبره نه ده. بله دا نه چې ترجمانان اکثرا ډېر داسې ما لیدلي چې کله تاسو اسناد ترجمې ته ورکوئ ډېرې زیاتې غلطیانې کړي. حتی زما خپله کتابچه کې ډېرې زیاتې غلطیانې وي، نوم سپیلنګ غلطیانې وي، تاریخ تولد غلطیانې وي. نو دغسې اکثرا ملګري چې د هغو په کتابچو کې په کیسونو کې د دوی یا د ماشومانو یا د مور پلار تاریخ تولد یا نومونو یا په سپیلنګونو کې غلطیانې. نو تاسو چې هر کله خپل کیس خپله کتابچه ترجمه کوئ کوشش وکړئ تاسو هغه ترجمان دفتر کې تحقیق اول وګورئ، تاسو ځان مطمئن کړئ بیا ترې وځئ. او که چیرې تاسو کور ته راشئ کومه غلطي کې ګورئ بیرته سبا ورځئ هغه غلطي صحیح کوئ. او که چیرې تاسو خپل اسناد او پراته یا سندیا ته یا چیرې تاسو لیږلي او هغه ستاسو لاس نه تللي او تاسو وروسته پوه شوي تاسو ته کې کاپي اخیستي او تاسو وروسته پوه شوي کې اشتباه ده یا غلطي ده، نو د هیڅ تشویش وړ خبره نه ده. تاسو په اوپرا کې په انټرویو کې یا سندیا په انټرویو کې تاسو ورته ویلی شئ چې زما په دغه اسناد په ترجمه کې دا غلطي ده، صحیح سپیلنګ دا دی یا صحیح تاریخ تولد دا دی یا صحیح تخلص دا دی یا د پلار می یا د میرمن می صحیح نوم دا دی. نو تاسو چې هر څه غلطي شوي، هر څه اشتباه شوي، هغه تاسو په سندیا کې په انټرویو کې ورته ویلی شئ، هلته صحیح کولی شئ، په اوپرا کې ورته انټرویو کې ورته ویلی شئ تاسو صحیح کولی شئ. دا هېڅ تشویش وړ خبره نه ده. یعنې که داسې غلطیانې تاسو نه شوي دا بالکل تاسو صحیح کولی شئ، هېڅ مشکل نشته دی. دې نه علاوه اکثرا داسې ملګري دي چې هغوی تاریخ تولد په پرپکچور کې یا په ازیل کې چې نوي دوی راشي په پرپکچور کې غلط شوی یا په ریسیډیسي کې غلطي، نو اکثرا دوی مانه دا پوښتنه کوي چې آیا موږ دا صحیح کولی شو که نه شو صحیح کولی. نو دوی ته هم زه دا وایم چې تاسو هم په خپل چې کله انټرویو کې ځئ تاسو ورته وایئ چې زما په تاریخ تولد کې یا په نوم کې دغه غلطي ده. بیا په اکدونیسانس کې ورته تاسو مغه د انټرویو چې کوم تاسو ورته ویلی دی تاسو ورته هلته لیکلی شئ، اکدونیسانس کې ورته بیرته تاسو صحیح تاریخ تولد یا صحیح نوم لیکلی شئ. نو ستاسو اکدونیسانس لپاره وبښئ چې کومه فرمه تاسو ډکوئ هغې کې ورته بالکل بیرته تاسو هغه صحیح نوم یا صحیح تاریخ تولد لیکلی شئ او ستاسو اکدونیسانس چې بیا راځي نو هغې کې به ستاسو نوم یا ستاسو تاریخ تولد چې کوم دی به صحیح. نو هر څنګه غلطي چې تاسو وکړئ په ترجمه کې وکړئ یا ستاسو په ریسیډیسي کې یا ستاسو په کیس کې یا ستاسو په کتابچه کې ستاسو په بل څه اسناد کې، نو هغه تاسو صحیح کولی شئ. انټرویو په وخت کې ورته تاسو یادونه کوئ، صحیح ده. او هر کله هغه غلطي هر هغه وخت کې صحیح کېږي کله چې تاسو ورته په انټرویو کې یادونه وکړئ. دا ډېره ضروري خبره ده. دا خبره تاسو ځان سره یاد ساتئ. غلطي یا کومه اشتباه چې تاسو نه شوي هغه وخت تاسو صحیح کولی شئ کله چې تاسو په انټرویو کې ورته ووایئ. نو په انټرویو کې ورته حتمي وایئ، حتمي، نو ځکه بیا ستاسو هغه غلطي نوم یا تاریخ تولد هر څه غلط شوي هغه بیا صحیح کېدلی شي، صحیح ده. نو دا څه د تشویش وړ خبره نه ده. نو دغه موضوع ملګرو دغه یو څو خبرې وي تاسو سره مې شریکولې. تاسو دغه ټولې ویډیوګانې ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټولو ته صحیح معلومات ورسېږي. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو بلې موضوع پورې مو په الله سپارم. تل خوښ او بریالي اوسئ.